ورونو کم ظلم چې د پاکستان وحشي ریاست ظالم ریاست ستاسې افغانانو سره په سند او په کراچۍ کې بندیان کړي ماشومان سیسرې سپین ږیري ځوانان نن هغه ټولې ډرامې نه هم خبروم چې کومه ډرامه پاکستان دا څو میاشتې روان کړې وه. زه همیشه یو دا خبره کوم افغانانو ورونو چې د پاکستان عمره ظالم ریاست وحشي ریاست د اسلام په ضد جوړ شوی ریاست که مسلمان هیوادونه دي او که غیر مسلمان هیوادونه دي کفر هیوادونه دي دومره ظلم د انسانانو سره دومره ظلم د مسلمانانو سره یو هیواد هم نه کوي څومره چې دا د پاکستان وحشي ریاست کوي. د ریاست خبرې کوم د ولس خبرې نه کوم. خو افغانان ورونو دغه ویډیو مهرباني وکړئ چې شیر کړئ ځکه نن سبا خو چې ګډا پکې هغه ویډیوګانې شیر کېږي ګفټونه لیږل کېږي یو بل ته هغه ویډیوګانې شیر کېږي کنځلې ډېرې پکې کېږي هغه لایفونه شیر کېږي. دغه شان د مظلومو افغانانو د بیچاره افغانانو ماشومانو سرې چې د پاکستان وحشي ریاست په سره څومره ظلمونه کوي دا ویډیوګانې څوک که شیر کوئ شیر که نه شیر کوئ تاسې هم پسې ورکېږئ بیخي شیر مه کوئ. زه به هم دا فیسبوک بند کړم خپل کار کوئ خپل کار به کوو. افغانان ورونو دغه طالب خبرې دي د پاکستان کې دا د په سند کې د طالبانو کونسلر دی د ده خبرې بي بي سي سره انټرویو ده مکمله دلته بیا لینک هم ما ورکړی چې دی په دې خپل انټرویو کې څه وایي چې د پاکستان پولیس د سند پولیس او د کراچۍ پولیس ستاسې ماشومانو سره څه کوي او ولې دلته راولي او ما خپله د پاکستان د مابسون نه تقریبا 80 افغانان مخکې خلاص کړي تاسې به لیدلي د جمهوریت په وخت کې انشاءالله زه بیا هم کوشش کوم چې خپل کومک وکړم. خو اول راځئ د دې طالب کونسلر دی د پاکستان د پولیسو باره کې او د افغانانو په باره کې څه وایي او د پاکستان وحشي پولیس د سند پولیس او د کراچۍ پولیسو سره څه کوي دا ویډیو لګوو بیا سره خپل انسان انشاءالله په دا څو ورځو کې وطن ته راستانه کېږي او دغه یو کار شوی دی خو لږ فایده دغه شوی دی چې د اوس دغه نیولو هم لږ کم شوی دی بیا هم شته او دغه یو مسله ده د دغه پولیسو ادارې داسې دي اکثر د پیسو په خاطر افغانان اوچتوي هغو د ده په جیب کې یو پیسې میسې هغه اخلي بیا دې باندې اف آی آر کاټی جیل ته استوي. خو دغه یو مسله ده اگر چې وبخښئ همدغه مولوي صاحب همدغه خبره مې غوښتله چې دوی پیسې اخلي تاسې مو وایي اف آی آر یا کیس ورته جوړوي فکر کوئ چې ستاسې مسؤلیت هم دی اوس خو تاسو هلته استازولي کوئ د افغانستان چې له دوی سره وغږېږي ورته ووایي چې ولې داسې کوئ. خبره اوس دا ده چې مثلا د پولیس دی یا ایسوچوسو یا د دې نورو چوکۍ دی هغه چې دې کسان کوزوي د دې جامه تلاشي کوي د دې ټول شی اخلي ټول شی چې واخیستل اف آی آر کټوي اف آی آر کې دې نه لیکي چې د دې دومره پیسې وو یا دا شی وو حالانکه هغه کسان چې بیرته موږ هغه کسان نه تپوس کړي دي هغه کسان خپل ویلي دي ما سره دومره شی وو پولیس واخیستل او افغانان ورونو نور خبرو ته ډېر ضرورت نشته که دې دومره د نر بچیاني خو دا د سپین بولدک لاره دې بنده کړي نو دلته هلته نه رشوت والي او هلته نه داسې میرا پیسې والي او دلته رالي ګوره دا ټوله قصه راته دا وکړه دغه لینک به ما ورکړی د بي بي سي سره د انټرویو ده تاسې کولی شئ چې دغه ټوله مکمل انټرویو وله تاسې په خبره ځان پوه کړئ. زه افغانان ورونو انشاءالله کوشش کوم چې د پاکستان په مابسونو کې چې کم په سند او په کراچۍ کې زمونږ خویندې میندې زمونږ ماشومان بندیان دي سپین ږیري هم بندیان دي ځوانان هم بندیان دي سړی لیږم انشاءالله هلته به تاسو ته ویډیوګانې هم راوباسي او کوشش کوم چې دغه افغانان موږ او تاسې را خلاص کړو او د جمهوریت په وخت کې هم تاسو ته معلومات افغانانو ورونو چې ما 80 افغانان د دغه مابسون نه را خلاص کړي وو خپل افغانستان ته مې لیږلي او کور ته مې خپل کور ته مې لیږلي خپل فامیل ته خو انشاءالله زه خپل بیا هم کوشش کوم چې سم زموږ خو دا د حکومتونو کار دی دا د زموږ کار نه دی چې موږ د پاکستان د مابسون نه خلک را خلاص کړو بیا خو شرم پکار دی ما مخکې په جمهوریت کې هم دا ویلو چې شرم پکار دی د جمهوریت خلکو ته چې زه یو 80 افغانان خپل په شخصي مصرفات نه د افغانانو نه پیسې راغونډوم او را خلاصوم افغانستان ته لیږم او هغه د افغانستان حکومت دومره نشي کولی چې خپل افغانانو پوښتنه وکړي نه نو ګورې افغانان ورونو چې ستاسې ماشومان ستاسې سیسرې ستاسې بچیان تر دې پورې چې ماشومان دغلته زموږ او ستاسې خویندې میندې د پاکستان په مابسونو کې بچیان پیدا کېږي مړه کېږي دومره موږ او تاسې بې عزته شو افغانان ورونو دومره موږ او تاسې بې عزته شو افغانان ورونو چې د 2 کالو ماشومان دا د کوم ملک قانون دی چې تی پر رالې سې مهربانه تی په مابسونو کې ورچې و د خدای په قهر ککړ چې پاکستانه داسې کار خو والله کې اسرائیل هم کوي دغه خارج ته خو دلته خو دا خلک راځي غیر قانوني توروانې دا خو داسې نه چې پاکستان ته غیر قانوني راځي د یوروپ ته دا د پاکستانیان غیر قانوني نه راځي
د ترکی ته نه راځي، د لندن ته نه راځي، د فرانسې ته نه راځي، د ایټالیا ته نه راځي، د جرمني ته نه راځي، د ټولو ملکونو خلک راځي. یا ما ته وایي داسې ملکونو خلکو سره داسې چلند کړی دی چې دا ځان ته د مسلمان هېواد وایي. دا وایي چې زه د کلمې په نوم ازاد شوی یم. زموږ او ستاسې د 2 کالو ماشومان په محبتونو کې اچولي. انشاءالله له دې هزار بیا وایي افغانانو ورونو اواز بدرګه کوي، د خپلو افغانانو پوښتنه وکړئ. د هغې د پوښتنې څوک نشته، هغې الله ته تغلی او موږ او تاسو ته سترګې دي. انشاءالله دا اواز به را سره بدرګه کوئ او د دغه افغانانو به انشاءالله چې سم زموږ د وسه کېږي به کوو. خو د سند او د کراچۍ کوم چې کونسلر دی دغه ملا صاحب ته دا ویو چې مهرباني وکړه خپل د هلې ځلې دې تېزې کړه. همدغه شانې سفیر ته ویو چې دا ګوره ډېره د بې غیرتۍ خبره ده چې زموږ او ستاسې واړه ماشومان، خویندې، میندې، سپین ږیري ځوانان د پاکستان وحشي ریاست چې اول ترې نه رشوت علي او بیا په محبسونو کې ورچوي او بیا دلته موږ ته پیغورونه راکوي چې مهاجرو له موږ ځای ورکړی دی. سر دې ستاسې دا ځای وخوري، موږ تباه او برباد کړو. همدا ستاسې د لاسه زموږ وطن تباه او برباد دی.